نو صالح علیہ السلام هجرت وکړه علاقې ته راغلی دی تاریخ لیکلی نو دې علاقه کې بیا صالح علیہ السلام وفات شوی دی او د هغه قبر هم یو غونډی ده د هغه غونډی د پاسه دی دا ټول یو ځای دی دا کوه تور او هغه د کوه تور په ویښ کې هغه ځای چې کوم دی کې موسی علیہ السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړې ده سین کاترین ورته نن سبا وایي او د موسی هارون علیہ السلام قبر او د صالح علیہ السلام قبر یو خوا لږ په فاصله کې بحر قلزم دی او دا غر دی او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیل علاقې راځي او موسی علیہ السلام کوم ځای دفن دی نو د هغه قبر نه دی معلوم صرف دومره ده چې بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې د موسی علیہ السلام د مرګ وخت راغی نو د الله نه سوال وکړ وی الله ما بیت المقدس ته نږدې کال ته مې مړ کا چې دومره بیت المقدس ته نږدې لکه یو سړی چې کاڼي ولي او بیت المقدس ته رسیږي نو خدای پاک هلته بوتلی دی او د سرو شګو یو غر دی یو ډیری ده د هغې سره خوا کې دفن دی د لاره په غاړه حضور پاک فرمایل لو کنت سموي که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما بیا درته قبر خولی وي چې دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډیری سره خوا کې د لارې په غاړه نو د دې حدیث نه معلومیږي چې موسی علیہ السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی بیت المقدس او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کوم غر دی او ډیری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې یو معجزه ښکاره کړې وه کله چې طفیل ابن عمرو دوسي په پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړه او بیا ورته زه خپل کلي کې د ایمان او د اسلام دعوت چلوه نو هغه وی الله رسوله مال یو نښه راکړه نو نبی علیہ السلام ورته وی نښه یې دا ده چې تندي نه به دې رڼا خیږي دا د هغه په وجود کې د رسول الله مبارک معجزه شوه وی بیا خو به خلک وایي چې دا جوړبرګې مرض پرې راغی وی خزا دا رڼا به کونټې ته منتقل شي کونټې نه به رڼا خیږي داسې دوه صحابو په مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام مبارک نه د شپې د جومات نه راووتل چې راووتل نو د یو کس د کونټې نه داسې رڼا تله لکه د بیټرۍ په شان دی نو په سمن دی روانو نو چې لاره کې یو خوا جدا کېده او بل خوا جدا کېده نو د هغه بل هغه کونټې هم رڼا شروع کړه نو شعیب علیہ السلام خو پیغمبر و سپینګیري بوډا نو هغه ولا کونټۍ ورکړه وی دا پکې فایدې دي او دا ما چې دا کومې فایدې راته ذکر کړې نو ما حواله درکړه دا په مدارک التنزیل تفسیر دی د قرآن شریف هغې کې لیکلي دي کومه بیبي ورسره کومه ښځه یې وله په نکاح ورکړه د هغه خو دوه لوڼه وې نو صفورا ورته یې په سواد فې واورې سره صفورا علما لکه غالب ګمان داسې دی چې ای ورکړه او دا هغه وه چې موسی علیہ السلام صفت یې کړی پلار ته او ورپسې تلې ووری وسته یا ابت ان خیر من استاجرت القوی الامین بابا ته چې کم مزدور ځان له نیسې نوکر نو دا خرې ده ونیسه دی پهلوان مضبوط هم دی درنه برقۍ په یک سر راویسته او دی امانتګر دی نیک سړی د خیانت د سترګو نه کوي د لاس او د ژبې نه کوي په لاره چې را روان و زه ځان نه رستو کړم چې زما وجود ورته ښکاره نه شي نو ام غالبه ګمان دا دی علما وایي چې همدغه صفوره یې ورته په نکاح چې بیا کله الله پاک خبرې ورسره وکړې ما تېره جمعه نه بله جمعه درته قصه کړې ده نو رب العالمین نبوت او پیغمبري ولا ورکړه وی اذهب الى فرعون انه طغى زه فرعون ته په سر ختلې سر ختل څه د خدای دعوی کړی ده ورځه فقوزه نو موسی علیہ السلام زمارور هارون زه هغه به دې ملګري هو افصح مني لسانا هغه زمانه په ژبه کې لږ ښه دی ژبه فصیحه ده او د وعظ او تبلیغ دپاره فصاحت او د ژبې نرمي دا ډېر بهتر شی نو موسی علیہ السلام را روان شو د بحر قلزم په غاړه په وادي سینا کې کم کې چې وادي تی هم ده د هغې په غاړه راځي اوس لوی روډ دی او سړک جوړ دی هم تقریبا هم دغه لاره وه ځکه دې نه نږدې لاره بله کېدی نه شي دا لاره نیغه ده دې کې کوږوالی ځای په ځای راځي پکې موړونه
چوکونه او موړونه پکې راځي، خو دا نیغه راغلې د قاهرې ته. نو په دې لاره راغې چې راغې نو د الله د طرف نه حکم. نو علما لیکي چې هلته هارون علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړې وه، څنګه چې موسی علیه السلام له الله ورکړه، نو هارون علیه السلام الله پاک پیغمبري ورکړې. او چې پیغمبر شو بیا خو د الله ورسره خبرې اترې شروع شي، بیا خو والا الله وحی را لیږي، بیا فرشته ورته را لیږي. نو جبریل علیه السلام فرشته خامخا راځي، یا د الله را طرف نه نورې فرشتې پیغمبرانو ته راځي. نو هغه ته الله هلته کې اطلاع ورکړه چې تعالی مې نبوت او پیغمبري درکړه، د موسی علیه السلام نائب به، وزیر به، او ورور دې راروان دي، بیبي ورسره ده، بار استقبال له ولوزه دی والا بار استقبال لول. دواړه یو بل سره ملاقات شو، ملاقات یې وکړه، یو بل سره ورترغاڼه وتل. او چې کومه علاقه د موسی علیه السلام ما تاسو ته تیره جمعه ویلي فیوم ورته نن سبا وایي، په غالب ګمان دا سره نور خو 3.5 زره کاله تېر شوي دي، حقیقت حال نه الله خبردار. خو دغه خلک داسې وي کتابونو دا لیکلي دي. نو دغې علاقې ته د خپل علاقې ته راغی، د خپلې مور سره ملاقات شو، د خپلې مور سره او ورور استقبال وکړه. بعضې علما خدا لیکي چې مور له ورغې نو په لومبي وخت کې مور ونه پیژنده، وروستو بیا د مور سره خپل تعارف وکړه نو مور وپیژند. ولیکن دا خبره د ما نه ده خوښه، ځکه هارون علیه السلام ورور ورسره دی. نو چې ورور استقبال وکړه او ورور کور ته بوته، نو د مور په پیژنګلو څنګه نه کېږي. چې څنګه کور ته ورسېد، بیبي په کور کې کېنوله او هغه خپلې ګډې چیلې سنبال کړې. نو هارون علیه السلام ته زه چې ځو چې د الله کومه ډیوټي ده چې هغه پوره. نو نیغ د فرعون خواله ورغې. زمارونو فرعون په یو علاقه نه دی اوسېدلی، دی په مختلفو علاقو کې اوسېدلی دی. د ښکار ځای جدا و، په دغه فیوم کې د ښکار ځای و، دی به ښکار له دغه علاقې له راته، ځکه د علاقه کې اوبه دي، د دریای نیل نه نهرونه جدا شوي دي. مونږ په خپله د یو نهر په غاړه باندې په ګاډي کې سفر وکړو، ما تپوس وکړه دا نهر، وایي دا د نیل د دریاب د نهر تللی، او دا ډېره آباده علاقه ده. اوس چې مونږ تلي غنم لو شوي وو. عجیبه دا ده چې موسم د دې ځای نه هلته یخ دی، داسې موسم و هلته لکه زمونږ په وطن کې چې په فروری کې څنګه موسم وي، یخ ښکلی یخ موسم. د 11 بجو نه پس لږه غوندې ګرمي شي تر د 3-4 بجو پورې، خو هغه ګرمي سړی تنګی نه، نور سړی نه تنګی لکه فروری. او بیا د 4 بجو نه پس خشته ښکلې هواګانې لګي، دومره ښکلې هوا لګي چې سړی خوشحالی ورته، د شپې م ښکلې یخه هوا لګي، سهار م ښکلې یخه هوا. نو ما ته به ملګرو وي چې عجیبه دا ده، موسم یخ دی، غنم لو شوي دي، لونه پکې شوي اوس چې زه راتلم، او ښکلې باغونه پکې و، سبزی پکې وې، ډېره ښکلې آباده علاقه ده. دا فیوم دا ځان له ضله د یو علاقه نه ده. دې کې د موسی علیه السلام هغه کورم شته چې په کوم کور کې موسی علیه السلام پیدا شوی دی، مور ورسره او هارون علیه السلام. نو د فرعون دا فیوم علاقه دا د فرعون د ښکار علاقه و، دلته به ښکار لراته. جیزه دلته د بیل محلو جیزه ورته وایي. دا جیزه کې چې د کوم محلو دم هغه ځای چې کوم ځای کې د دریای نیل نه نهر راغلی دی، د دریای نیل په دغه علاقه نهر بل راغلی، خو اوس نیل دغه علاقې نه لرې شوی دی، ډېر لرې ته تللی دی. ځکه دریاب خو تاسو ته پته ځای پرېږدي که نه، کله یو ځای وي کله بل ځای کې بهږي. نو اوس ته لر شوی دی. نو دغه نهر نن سبا نشته، هغه اوچ شوی دی. نو دغه دی په جیزه کې مره د خپل محلاتو ځای په ځای د دریای نیل په غاړه د دې فرعون محلونو ځان لی جوړ کړي. اوړي کې یو طرف ته به ته، ژمي کې بل طرف ته به ته، خپل علاقې وه. لکه دلته کې چې د صدر یو ځای چې راشي پېښور کې ځان له ځای دی، ریسټ هاوس دی، په کراچۍ کې ځان له دی. خو دوی خو نن سبا د جزونو د موټرو زمانه ده، یو ګنټې دوله یو علاقې ته دی صدر چې راشي، پېښور ته راشي نو 1 غنټه 2 تېرې کې بیا ځي. هغه به د اوښانو او د اسونو پیاده زمانې وې، نو ګنټې دوله به نه تلل. هر ښار کې به د دې بادشاهانو محلونه، نو دا به په میاشتو میاشتو په یو محل کې اوسېدل. دغه وخت کې د فرعون محل چې کم موسی علیه السلام ورته د الله طرف نه اتفاق دی
په دقه ځای کې چې کوم د موسی علیه السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه او چې دې صندوق کې اچولی او د فرعون محل ته تللی و هلته یې نیولی و هم په نیل کې نه دی غورځولی د نیل نه چې کوم وله جدا شوې ده د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی صوابع ته تللی دی او د هغې نه ځان له شاخونه جدا شوي دي که نه دي جدا شوي دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځور اوچت کړی دقه وخت کې فرعون په خپل محل کې دی چې تلل هارون علیه السلام ورته ورورې دا خو شپه ده سهار به ورځو سهار به لاړ شو وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق هم کړی دی راته ویلي دی اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورسره وکړئ ستغې ورته مه وایې ولې په نرمۍ انسان په زړه باندې خبره اثر کوي نرمې خبرې وکړې وی ورځو پې څنګه ورځو وي ته راځه ما سره موسی علیه السلام مخکې د هارون علیه السلام ورپسې دی او شپه ده او عجیبه ده خدای الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پیړو پې نه شو چې دا څوک دي دروازه ورته کولو شوه په بل ګیټ ورلل څوکیدار اړو ونه لیدل دروازه ورته کولو شوه په نورو ګیټونو نیغ ځي دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی په دې کور کې لوی شوی دی هغه ته خو د فرعون د املاس دی او د آرام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دی بس نیغ ورغې څوکیدار اړو پې پوی نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی او فرعون په کوټه دننه ورننوته او د خپې نه یې ونیوه ویې اړقو چې راپاڅېد وي دا ته څه دلته څه کوې ته څوک یې هغه وی زه موسی د شپې د خوبه ده ته خو ته ها ته موسی ته د ما کور ته څنګه رالې خو ماشوم لوی شوی دی ورسره د 13 کالو پورې د 13 کالو عمر دی د موسی علیه السلام چې د فرعون نه تللی دی دا اوس تقریبا 10 کاله څه د پاسه واپس راځي 10 کاله یې بار تېر کړي دي نو فرعون غصه شو چې ته خو تلې تا خو سړی وژلی او همدقسې ورته ووې وایي تا خو په سړی وژلی دی ما ماشوم لوی کړی سړی دې ووژې لاړې اوس بیا رالې موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت اوس مې جدا حیثیت دی انی رسول من رب العالمین د خدای استازی یم فرعون زه د خدای استازی یم الله را لېږلی او بلغک رسالت د خدای پیغام درته رسوم الله چې ما ته څه ویلي دي درته رسوم وانا لک او زه ستا دپاره ګوره د نیک بنده راغلیم نیکي او ښه پیغام در کوم او زه به د ځانه د خدای په خبرو کې امین یم څه دویم دریم ټکې نه کوم ښه په نرمۍ ورته ووې چې زه په هغه حیثیت نه یم راغلی چې ستا په کور کې د ماشوم لوی شوی یم په حیثیت د زوی نه دې وخت کې په حیثیت د رسول راغلی په حیثیت د پیغمبر راغلیم ستا کور ته او خیر مې دله راوړی دی فرعون که دا خیر دا ته خیر رسوم د ناصح یم ستا دپاره خیر خوی یم ستا دپاره که زما خبره دې ومنله الله دنه خوشحالیږي په دنیا کې یم په آخرت کې یم بادشاهي به دې برحالي قوم به دې تابع وي اوس ستا په خپل پیسه او په زور او په نیزه او په تور او په فوج باندې تکیه ده بیا به دې سره سره په الله هم تکیه راشي اوس ته دا څیزونه ملګري دي بیا به د الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او د هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ها ته ما ته دا خبرې کوې الم نربک فینا ولیدت ته ماشوم موږ نه لوی کړی ماشومان یې دلته نه دی تېر کړی موږ رکوټ یې نه لوی کړی موږ ستا تربیت نه دی کړی تا موږ سره وخت نه دی تېر کړی زموږ تربیت ته نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وې مونږ سره دې وخت نه دی تېر کړی بیا سړی دې موجلی دی زما په قانون کې خو تا باندې د 500 سزا ختلې ده سزای موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې کچه خبرې مه کوه وړې خبرې مه کوه درنې خبرې کوه دروند سړی ایمان راوړه په الله یو منه ته خدای نه خو فرعون برورو نشه اوچتېدا او دې باندې زیاته غوسه ورله چې ته زما د محل ته به اجازه ته څنګه رالې او زما کور ته څنګه رالې
او زما خپل څنګه وړقول زما محل ته څنګه راغی موسی علیہ السلام متدقق وخت کې چې کله موسی علیہ السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی ورته ووایي چې الله ګورې فرعون ډېر ظالم دی په مې بدل پورې دی د قتل هسې نه جنجال جوړ نه شي الله وایي دا کونټۍ وغورځئ تا ته داسې شی ما درکړه چې د فرعون پلار غږ نه شي کولی ستا سره داسې وستره زه دې یم که نه الله ورته وایي الله اکبر زه درته ګورم زما د سترګو لوان دی الله وایي الله داسې سترګې نشته لکه که زمونږ په شان دی زما د نظر مخکې زه درته ګورم هېڅ فکر چې ونه کړې ځه ورځه پې بس خو چې دی نه صبرېده او موسی علیه السلام پوه شو چې دی خو اوس پولیس یا خپل فوج ته وایي یا ما له تکلیف راکوي خبره پې اثر نه کوي نو کونټۍ وغورځوله فالقى عصاه فهي اذا هي ثعبان مبين چې کونټۍ وغورځوله یو اجدها ته جوړه شو څومره اجدها ته جوړه شو الله اکبر داسې اجدها ته جوړه شوه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې یو میل په لکې اوچته ودرېده یو میل او خولې څونه وه د دواړو جامو په منځ کې 80 گزه فاصله وه 80 گزه او تک سور او شین رنګ یو دا په تفسیر کبیر کې مشته خازن کې په مظهریم لیکلي دي او زمونږ د حیواناتو یو کتاب د حیات الحیوان هغې پکې لږ نورم زیات خبرې کړي دي لږې غوندې زیاړه او سره او زیاړه و سره او زیاړه سره او زیاړ رنګ او په لکې ودرېده او د دواړو جامو منځ کې 80 گزه فاصله او یو جامې په ځمکه کېښوده یو یې د ده د محل په دیوال کېښوده بده چې وکتل د ټیزونو باران شو او چې څنګه دا خپل شکل دی مار وخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چل وکړو بیا دا خوله راوچته کړه او د محل ته ور مخامخ کړه دا غونډ محل دی په دا خوله کې راوچتو او ناګانې ګواښ وکړه په فرعون پسې چې ګواښ یې وکړه غریوال را ټوپې کړې د هغه خپل تخت نه د موسی علیه السلام دی خوا راغی موسی بچ مې کړه زه راته نه ویم سم شه که سم شه که نه بعضې علماو زمونږ لیکلي دي دستونه یې وکړل 6 نو بهر کې د هغې ټیک ده د یارې نه سړي نه غول بیږي یاره چې په سړي راشي نو غول ته بیږي خو دا 100 او 6 زما ذهن ځکه نه هلي چې هغه وخت کې څوک و چې دستونه یې وله شمېرل نو ډېر والې عربۍ کې بعضې وخت کې یو سړی چاته ویله کوي دا خبره تا ته ما 100 کرته وکړو ته نه منې نو 100 کرته یې نه کړې مطلب دا چې ډېره مې درته وکړه ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړې به وي ځکه دومره غټه اجدها و چې وي زما د مقابلې دپاره نو ده باندې به څونه هیرون اوس هم دا غټې غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو د کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلې په خوله کې ونیسي او تېرېږي چیلې انسان نیسي انسان په خوله کې کلک ونیسي ځان ته یې ورو راکاږي نو تېرېږي غونډه انسان نو چې ده باندې ګواښ وکړه او دا خولې ور مخامخ کړه در او دانګل او امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلي دا د هغه تفسیر کې لیکلي دي چې دومره چې کوم خلک راغونډ شوي وو په هغوی دومره هیبت راغی چې 1000 کسان خو د بګ درنه چې یو په یو ورځه او بل په بل ورځه او بل په بل ورځه او خو بل شو 1000 کسان خو په هغې کې مردار شو بس چې کونټۍ موسی خدای ته وګوره خبره کو مذاکرات کو جوړه کو شیره ونیسه مار دې په جنجال دی واړولو موسی علیه السلام فوراً کونټۍ ته لاس لري واپس د خپل امسا جوړه شو لاس یې ترخ کې ورکه او بار راوویسته داسې رڼی کوله لکه د سپومۍ او د ستوري ده نور په شان رڼا چمکېده او بیا واپس په ترخ کې ومنډه ګریوان کې ومنډه واپس لاس سم شو دا 2 نښې مې دي معجزه ده
فرعون ورته وی ما ته څه د پیغمبرۍ دلیل او نښه دې شته که نشته؟ دا مې نښې دي. بس فرعون هوښیار و چې ده سره دویمه نه کېږي. اوس که دویم هم خو مار دی. اوس که یو کلپ یې راکړه خو والله که مې پته مو لګي. وی داسې کار کوم موسی لږ مهلت ته ماله راکړه مشوره کوم. دې کې بار بار میټینګونه شوي د موسی علیه السلام او د ده. خو فرعون پوه شوي دله زه لاس نشم ورچولی. دونه خو فرعون ته پته ولګېده چې دې زه ګرفتارولی نشم، د ته لاس هم نشم اچولی، د پسې فوج هم نشم لېږلی، د پسې پولیس هم نشم لېږلی، ځکه چې دومره اجدها جوړېږي چې هغې خوله اتیا ګرځوي نو څونه کسان به په اړ وخت تېروي. ده سره زور نه کېږي. خو څه طریقه جوړو چې څه چل ول جوړ کړو، ځکه ده به څه وی فرعون وی انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای یم، رکوټ یم ده لوی خدای. او د خلکو دونه په ده باندې اعتماد او عقیدت و چې د ده ته نشم ویلی. ګورې خلکو به ورته خدای وی، سجدې به ورته کولې، عقیدت وره د خلکو له به پیسې ورکړو، دولت به یې ورکړو، مال به یې ورکړو، سره به یې ورکړو. خلک یې خپل قوم ښه خوشحاله ساتلی و. ما د مصر په عجیبګر کې د فرعون بوتان ولیدل. واړه واړه بوتان، یو یو لیش، دوه دوه لیش دی، یو پټ، دوه پټه دا پراتو دی په دی. ملګرو ته مې ګوره دا هغه بوتان چې د تقریر کې وایم چې خلکو د ده بوتان ساتلي او په کورونو کې پراتو سجدې به یې ورته کولې. یو پټ د پیتلو، د تانبې بوتان، د اوسپنې بوتان، د سرو زرو بوتان، او شکل د یو ځای کې د تانبې او که پیتلو هغې کې د ده یو ډانچه پرته وه په عجیبګر کې. نو ما انیس احمد ته مې بچی وګوره، مې سړی ګورې د شکل نه خشته و، ځکه هغه شکل د تانبې د پیتلو ډېر خشته او ښکلې مزېدار د شکل نه، مخ رونق، سترګې، پوزه، غوږونه، دا هر څه مزېدار. او دلته کې ولا په دې زنه باندې ولا د اوسپنې یو شی جوړ کړی و په دې زنه. نو ما کتاب کې تاریخ کې پیدا کړل چې دا څه شو، دا د فرنچ ګیره وه. دا اوس هم چې بعضې خلک فرنچ نمونه ګیره پرېږدي، دا د فرعون نقشه ده. دلته یې خریلي په دې یو طرف او په دې بل طرف، او په دې زنه د پاسې اوږده پرېښي، وړه نه، اوږده یې پرېښي په دې زنه د پاسه. نو د ده دغه ګیره وه اوږده. او بعض علماو لیکلي دي چې نه، دې ګیر خریلی و، ګیره یې نه پرېښودله، خو چې دی به کله مړ کېده دا فرعونیان، نو دی به وصیت کو چې ماله دلته کې په دې زنه د پاسه ګیره کېدی چې زه مرم چې دا ګیره مې په دې زنه د پاسه پرتی. نو مصنوعي ګیره به یې وله په زنه کېښوده، صرف په زنه اباویزانده وه. نو اوس هم د ده چې هلته څومره بوتان او تصویرونه پراته دي په عجیبګر کې، د ده یوازې نه، د نورو فرعونیانو او د نورو بوتانو، نو هغوی وله د ګیرې په ځای دلته کې یو موږی غوندې دی ځنې لاندې ویزان کړی، یو موږی دی بس، بدی لګي. زمارونو نصیحت لبه ورته فرعون وی مشوره کوم، دا کوم، هغه کوم، نن سبا او خپل میټینګونه هوښیارو فرعون چې ماحول ته خراب نشي. اخیری چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دې خو نو نه سمېږي، دې کې نورې ډېرې واقعات منځ کې راغلي دي. دا یو ورځ نه ده، دوه ورځې نه دي، درې ورځې نه دي. موسی علیه السلام دمکی ورکړي چې ګورې ظالمانو، قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی، د فرعون قوم ته هغوی ایمان نه دی راوړی، خو د فرعون تابعدار وای، فرعون ته خدای وي. نو کله پې الله پاک وینې نازلې کړي دي، کله پې الله پاک مولخان نازل کړي دي، کله پې الله پاک چیندخان نازل کړي دي، مختلف قسم عذابونه. او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام راوغوښته، وی ته راشه څه مشوره کوو، میټینګ کوو، ته د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کړي، څه چل کوو، موږ څه مشوره کوو، کیدای شي موږ مسلمانان شو. دوه قومه په مصر کې اوسېدل، یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک وو، او یو د موسی علیه السلام قوم. د موسی علیه السلام قوم دا هغه چې د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو، یعقوب علیه السلام 12 زامنو، 12. یوسف علیه السلام خو د مصر بادشاه شو، نو بیا پلار یعقوب علیه السلام سره د 11 ورونو مصر ته راغی. نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 12 زامن په مصر کې آبادو. نو دا د 12 بچو اولادو کله چې د مصر نه تلل نو 9 لکه تللي دي،
د موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی، د یعقوب علیہ السلام اولاد بنو اسرائیل 7 لاک تلی دی، د ماشومانو ښځو او د لویو وړو ټولو سره ولګو. نو دا د موسی علیہ السلام قوم او د فرعون، او دوی به د موسی علیہ السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه اخیستل چې د حد نه وي. پټي به په دوی کړل، زمیندارۍ به په دوی کولې، ګوړ او چارې به په دوی کولې، لارې به په دوی صفا کولې، د چوړیتوب خدمتونه به ته اخیستل، ښځو نه به په کورونو کې کارونه اخیستل، په کور کې دننه به د موسی علیہ السلام د قوم ښځو دی خدمت کو، سړو به له بر خدمت کو، ماشومانو باندې به خدمت کو، بس دی د غلامۍ په جون کې چولو. د 24 غنټې خدمتونه او زمارونو یوازې دا 24 غنټې دا خدمتونه نه، د محل کې د ګلکار سره کارونه، د مزدور لیبر کار، دا ټول د موسی علیہ السلام د قوم نه به اخیسته. نو بس اخره کې د یو برته سره پویم یو عذاب به پاغیو په دی بنو اوسېدل به ګډ لکه یو ځل په الله وینا کړه، ټول ارسه وته وینا کړل چې وینا کړه. نو د موسی علیہ السلام د قوم د بنی اسرائیل کویانو کې به وبه دوی کویانو کې به وینا، دا غي منګو کې به وینا وا، او د موسی علیہ السلام د قوم په منګو کې به وبوي ویل کله کې وب تاسو را کې د موږ ټوله وینا ده. نو جام به د وبور اډک دوستان به مخبر او تعلق مو یو بل سره، اول ته نو کرے په کول کارونه په کول، نو چې د جام نه به د وبور اډک د بنی اسرائیل کس او د موسی علیہ السلام قوم او د فرعون قومي له به ورکاو، نو د پلاس کې به وبوي چې دا غلاس له بلاړه غلطه به وینا جوړه شي. تر دې حده پورې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې یو کس ډېر تږی نو د موسی علیہ السلام قومي ته وی الی اوبه وی زه خو در کوم، خو تا سره وینه کېږي، وی داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوه. هغه وی ښه، نو خوله کې اوبه راواغېستې د موسی علیہ السلام قومي او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ور واچولې. نو د موسی علیہ السلام د قومي په خوله کې اوبه وې، د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه شو. ملخان او چیندخ او دا عذابونه، او چې کله به عذاب راغی فرعون به دې غلی راغوښته او یې ګوره دا عذاب ته خدای ته وایي لرې کړي، مذاکرات کوو، مسله جوړو، بیا به د خپلې خبرې نه رسته شو، بیا به د خبرې نه رسته شو چې څه وعده به یې کړې وه رسته به شو. اخره کې موسی علیہ السلام ورغی، دې قوم ته یې نصیحت وله وکړه، وته یې ویې ښه ده داسې کار دی، ایمان خو ظالمه نه راوړي، یو کار وکړه بس ما خپل کار وکړه، ما د الله د طرف نه چې کوم دعوت و ادله درکړه. ده به له کله پیغور ورکړي موسی زما بنګلې دي، موسی خو ته خدای سینګ پیغمبر یې بنګله دي نشته، ای موسی زما لاس کې دې بنګلو ته وګوره څومره ښکلې بنګلې دي زما، تا خو بنګلې هم نشته، لولا القي علیه اسورة من ذهب، که ته د خدای پیغمبر بنګلې هغه زمانه کې به رواج و د سړو به بنګلې چول، ښځو د ښځو جدا بنګلې د سړو جدا. او زمون جنت کې بم خدای پاک سړو له بنګلې ورکوي. نو زمونږ طالبان وایي ښه بنګلې به اچوي سړي، نو مې دا ګړی چې مونږ اچوي دا بنګلې نه رسم، خو مونږ سره بلد یو نو بدې نه ښکاري. د ښځو جدا ګړی ده، د سړو جدا. ګوتې سړی او ښځې نه اچوي څه ګوتمې، لیکن د ښځو جدا ګوتمه ده، که هغه سړی واچوي پې بدې ښکاري، د سړو جدا ګوتمه ده، هغه سره خوند کوي. دقسې بنګړي به سړو اچول او ښځو. نو فرعون وی زما بنګړو ته ته خو کمزورې ملا صاحب یې، اوس هم بعضې خلک مولیانو له همدغه پیغور ورکوي، مړه ته خو څه کمزورې ملا صاحب یې، امامتي کې او مونږ ټول عمر زمونږ خیراتونه ډوډۍ دې خوړلې دي، او ته به راځې ته به باچا کېږي، ته به ګورنر کېږي، ته به وزیر کېږي. دا پیغور اوس هم ګورې خلک ورکوي. دا هغه فرعوني مثال دی چې فرعون به کوم مثال ورکاو. ته پیغمبر وي مال به دی او دولت، اوس پیغمبر سره د مال څه تعلق دی؟ مال خو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که د دنیا د دې مال عزت او عظمت د خدای په نظر کې د مچ د وزر برابر و، د مچ د وزر، نو کافر له به یو ګوټه به هم نه وي ورکړی. الله په نظر کې خو د مال خو د دنیا د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده، مقصد خو نه دی. د دنیا ډول ډال او بنګړي دا خو د دنیا د ژوند د تېرېدو ذریعه ده. اصل تاج د سرو تاج د سرو بنګړي دا نبوت او پیغمبري ده، هغه خدای موسی علیہ السلام له ورکړی. بیا ورغې وی ښه بس اخري خبره کوو
جوړه کوم. بس ته پوه شې چې ایمان نه راوړې بلا در پسې ستا قوم. زما قوم ما ته پرېږده چې دا بوځم خپل وطن ته. زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کومې علاقې نه راغلی بس زمونږ دا قوم پرېږده، ته به بیګارونه کوې، کمزورې مزدورۍ پې کې، او ښځې نر دې راله غلامان او وینځې کړي دي چې سړی دې غواړي هغه پې کې، ماشومان دې راله وجلي دي واړه واړه. هغې صبر ته چې د بله جمعه وکړم دا پرېږده ما سره چې دا د خپل وطن ته بوځم. نو بس هغوی دا چې ته پرېږدم، دا که مې پرېښودم پټي به څوک کوي، ماله مزدوري به څوک کوي، ماله به ګټې څوک اوچتوي، ماله به نهرونه څوک کوي، ماله به لارې څوک صفا کوي، ماله به ټټۍ دا لښتي څوک صفا کوي، ماله به جارو څوک وایي، موږ له به کټوی څوک پخوي، زما ماشومان به څوک لوبوي، زما د قوم، زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي. خدای پاک بس موسی علیه السلام یې نه سمیږي نه سمیږي کونټۍ ور وویشت. بس اخیری بس تب نور سړیتوب باندې پې نه شوې. هغه بیا چغې کړې کونټۍ ته ګوتې کا. بس موسی علیه السلام بس وی خبر اخیری کو، اخیری خبره کو ته شی قابو کا، شی قابو کا. موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه. وی څه وی؟ وی داسې زما یو ګمان دی پته، ته جادوګر ماته ښکاري او دا پراپیګنډه یې د لومبۍ ورځې نه لګولې. نو داسې کوو یو اخیري فیصله بس ما ورته کوو، غوسه کېږه ما کونټۍ بیا ونه غورځئ بیا ونه غورځئ. اخیري خبره کوو، اخیري دا چې زه د خپل علاقې جادوګر راغواړم، مقابله ورسره وکړه. نو که هغې وګټله نو ته به جادوګر یې، او که تا وګټله بس بیا دې خبره منم. د موسی علیه السلام کې غړو کې یقین و چې زما دا شیخ خو جادو نه دی، وی ډېره ښه ده. بس فرعون اعلان وکړه په ټول مصر او علاقه کې، وی چې څومره جادوګران مشران دي ټول راغونډ کې. ټول یې راوستل فرعون ته مخامخ. وی دغسې موسی د امسا نه دغه جوړوي، مار جوړوي. وی موږ هم جوړولی شي. او د مار د امسا نه نه د پړو نه هم دله جوړولی شو. بس فرعون خو پې شو، بس مقابله کو. بس د جادوګر یو څو مشران یې راوستل. کم ځای به مقابله کو؟ موعدان یوم الزینه، اختر له به دوی یو بار میدان ته وتل، هلته به یې سرکس یو میلې لګولې وي، لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي که نه، هغې کې به شرابونه هم څکلې کېدل، زناکاری به هم پکې کېدی، بادشاه به مو، وزیران به مو، یو میله به وه. وایي بس هغه د میلې ورځ او د میلې داګ او میدان، مطلب د موسی علیه السلام دا چې زما دا غلبه دا ټوله دنیا په خپلو سترګو ویني. ښه تیارې وکړه د میاشتو جادوګرو، ښه تیارې یې وکړه. او دی رسول د پارې اوبه ورکړې، د پارې، او چې چاله د نظربندۍ طاقت و امر للمیدان ته. یا خوا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دي دوه په دوه، بل خوا فرعونیان او د هغه جادوګر دي چې کوم مشر جادوګر د ټولو هغه وی یا موسی موږ مخکې وغو اما ان تلقي و اما څنګه دي ان نکون نحن الملقین. ته مخکې غورځئ که موږ مخکې وغورځو؟ موسی علیه السلام تاسو مخکې وغورځوئ. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیهم من سحرهم انها تسعى. د هغوی رسۍ چوکې چې وغورځولې نو هغه منډې والې. ويخيل الیه دین علما معلوموي چې په حقیقت کې هغه عقیدې نه نظربندي غوندې. بعض علما وایي په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع کړي. خیر یو خبره درته وکړم، ما چې څه ولیدل د دې زمانې د خلکو داسې ټکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه ټیک ته چې موجوده زمونږ الکترانیک ټکنالوژي به نه وه، بله وه. خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دوی له الله کم طاقتونه ورکړل، دوی څه کړي. اوس هم نظربندۍ که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه، لوټه به تشه چې ویړه کوي اوبه یې پکې. دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې اوبه دي، تا ته داسې ښکاري لکه دې کې چې څنګه شیشې نه خوري. ما مخکې جادوګر په خوله کې بلخ معده کې شیشې ویې خوړې، چې چاړه په خوله منډي که نه منډي، نو په حقیقت کې خو ته راکه بالا چاړه دی ور په خوله منډم چې د پلاټۍ شي. دا خواسې مونږ ته ښیي، مونږ ته ښیي دا چې دا د په خوله منډم، نور په خولې نه منډي. نو بس وروره قرآن وایي، قرآن وجاءوا بسحر عظیم، چې الله وی لوی سحر را میدان ته کړ. الله وی بندنه، الله چې یو شي ته لوی وی خو لوی به یې که نه، ډېر لوی سحر یې میدان کې وغورځاو، ډېر لوی سحر.
او موسی علیہ السلام باندې طبعی او فطری لږ هیبت هم راغی چې خدای دا به څه کېږي. دغه ټولې رسۍ منډې وی، ټولې کونټې منډې وی، او دا ټول دنیا لاسونه پړقی ټپار خېږي چې موسی علیہ السلام او فرعون وګټله، جادوګر وګټله. او جادوګرو مخکې فرعون ته ویلي وی که مونږ غالب شو څه به کوې؟ پیسې انعام به راکوې؟ وی انعام نه، ټول به د اسمبلو ممبران کوم، د شورا ممبران، څوک د سینټ او څوک د قومي اسمبلې او څوک د صوبایي اسمبلې، من المقامات نږدې خلک به یې تاسو. هغوی له ښه ډاډ ورکړ، لالچ یې ورکړ. چې دا رسۍ او دا منډې ترړې وی دی کې الله پاک موسی علیه السلام ته شی غورځوه که نه، امسا وغورځوه. خو چې امسا یې څنګه وغورځوله او لوی اجدها ته جوړه شوه، او یو خولۍ یو جامې د میدان په یو سر کېښوده او بل یې په دې بل سر کېښوده، او لکه د قینچۍ چې راغونډه که فاذا هي تلقف ما یأفکون، چې سیب دروغ جوړ کړي الواق یې تیر کړل. الواق پیژنې؟ دا مشران پیژني، کشران خو د نوې پښتو بلد دي، زړې نه دي بلد. الواق دې ته چې شخوند پې ونه وي او شی یې تیر کړي. ظفر لاله داسې ده که او یا شی الواق تیر که. الواق دا چې شخوند یې پې ونه وه، تلقفو شخوند یې ونه وه او چې هر څوک غونډ یې تیر کړل. او چې څوک شی تیر کړي نو خېټه خو غټېږي که نه غټېږي؟ مار کې دا صفت دی، د مار خېټه خو څه داسې غټه چاټې خېټه نه چې د شي پته پکې نه لګي. مار خو چې شی تیر کړي نو موږ تاسو نه دي کتلې، اکثر دا ماران تاسو ګورئ نو له اول هغه شی په دې خېټه کې ړقي رالقي غټي، ورو ورو ازمیږي 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 نو خېټه کمیږي. نو چې دې کونټې که مار د موسی علیه السلام جوړ شو او د هر څه تیر کړل، خېټه یې پې ونه لقېده. بس جادوګر پوه شو، جادوګر پوه شو چې دا زمونږ دا خبره جادو دی او د موسی علیه السلام دا خبره جادو نه دی، دا د الله د طرف نه معجزه ده. بس ټولو جادوګرو اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون، د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان. بس دې کې دویمه کېږي نه، مونږ ته حق ښکاره شو. مونږ ولې جادو کوو؟ او فرعون خو پوه شو چې دا خو په زرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان شو، دا خو اوس نورم کېږي نورم کېږي. نو دمکي ورکړه فورا فرعون او څه وی تا موسی علیه السلام ته غږ نه کوي، هغه ته خو ټرته هم نشي کولی، غږ هم نشي کولی. هغه جادوګرو ته وایي ښه ما نه بې سلام ایمان راوړه. ای دونه هوښیار دی، ما نه بې سلام که دا شی حق و ما ته به م ویلي په غوږ کې پټ چې شی حق دی، نه ما به ویلي چې حق دی. نو تا خو تاسو ما نه بې سلا ایمان راوړو، دا تاسو ته جوړ د پټه سکیم هم جوړ کړی و. دا ستاسو کې موسی مشر جادوګر دی، دا ستاسو مشر چل درته ده ښولی دی، دا ما ته هم سازش جوړ کړی و چې ته به دا وکړې موږ به دا وکړو، بیا به در باندې ایمان راوړو، دا خلک به مسلمانان شي. زه ستاسو په سازش نه پوهېږم څه، دا تاسو مخکې سره یو بل سره سازش جوړ کړی او لاس او خپې به درنه پرې کړم، خې لاس او ګس خپه یا ګس لاس او خې خپه درنه پرې کوم او په سولی کوم. دمکي ورکړه. هغې وې زه مړه که ته موږ مړه کړې موږ به خپل خدای له لاړ شو، موږ په الله ایمان راوړی دی. زه تیزه نه، ته څه کولی شې؟ هېڅ هم نه شي کولی. بس دقه ځای نه خبره جدا شو. موسی علیہ السلام په دې فکر کې و چې اوس په څه طریقه باندې ولې زور نه چلی وسره، یعنی یو علاج یو مارو، بس زور نه چلی. ولې الله وی زور مه چلاوه، زما کار دی زه کومه. الله وی ته به زور نه چلی چې سبا څوک دا ونه وایي چې دا اسلام جوړ په زور راغلی دی، څوک دا ونه وایي چې خدای څوک خپلې مرضۍ ته نه پرېږدي او په زور یې مسلمانوي، او په مار ولا ټک ورکوي نو په زور یې مسلمانوي، او څوک دا ونه وایي چې اړه خو یې نو خو دا د مار د ټک د وجې نه مسلمانان شو. داسې نه، زه ولسره داسې چل کوم بیمار یې دله بېغمه کوم، زه یې دله برابروم. اوم ټول نه، څه بعضې دا سرکرده چې کوم تو هغه سرکشي کړې ده، ځه څه چل جوړوه بني اسرائیل وباسه. نو موسی علیه السلام د خپل قوم ته ووایي وایي څه په طریقه د شپې وځو بېګاله، دوی خو موږ نه خبرېږي او موږ د شپې ورسره په کورونو کې یو، څوکۍ وله کوو د وینځو، څنګه به دوی نه خپې راوباسو؟ که موږ ته راځو خو موږ خو نه پرېږدي. وایي موږ کې واده دی، کالي ته والې کالي ته والې په دې به یقین نه شي.
نو ار یو کس هغه خپل مالک ته نه کې ته وی واده دی بیګاله مونږ نه راځو ښا دا کالی راځي واده دی بیګاله نه راځو کالی ته غون کلاړ او موسی علیه السلام په دې کې راوتل چې راوتل بحر قلزم دی یو طرف ته بل طرف ته بل دریاب دی او بحیره ده میانس کې اوچه لار و اوس هغه اوچه لار نشته اوس پکې نهر سویس جوړ شوی دی برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغې پکې نهر سویس جوړ کړی دی هغه زمانه کې نهر سویس نو موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغی قوم ورته وایي دا دې څوک کړل سمه لار دې پرېښوه په بله ورلې وی بس ما ته الله وایي تاسې ځه نو چې څنګه الله وی ځه یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده دا خو په سمندر دریاب ورله دغه دی د بحر قلزم دا د بحر فارس نه یو چوه راغلی ده خو چوه څه بحر قلزم د سمندر دریاب دی کشتۍ لوی لوی غرونه د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي یو خوا غر دی لوی غر دی یو طرف ته او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی دی کې راغلی لار دی غله الله ما ته خو ټول قوم وی ته درته امضا او دې کې فرعون خبر شو چې خبر شو فرعون ورپسې د اولکو لښکر راوست 1,00,000 تیر اندازو غشو والا 1,00,000 شاه سوانانو 1,00,000 نیزو والو او سره دغ خلکو سټول دو سره روان شو اسونه دی او اتیان دی نیزی دی نه پریدو چې تا دوی مونږ نه کم خوا دی وتوی قوم وتوی پک او یو خوا په دریاب دی راو غرزولو بل خوا دشمن دی را پسې مونږ د توایو چې لار دی غلطه ده مونږ سره خو چاکو چاړم نشته بس څه کوو موسی علیه السلام هم فکرمند شو الله ته وی انا لمدرکون دغه دی لار علی الله پس فلما تراءى الفئتان یو بلې ولیدل قال انا لمدرکون قالوا انا لمدرکون اعلان دي شو سه الله سره وکړه الله سره دا سو شو مونږ خو هغه د مخامخ کاري کلا تاسو نشئ اعلان دی کول زه در سره یم زه شابه چې در قلزم ته راورسېدل الله اوس څوکم وی په دې کونټې دریاب ووهه دریاب په دې کونټې باندې او 12 لارې درته جوړوم 12 د قوم دي هر قوم پوه کا چې په یو لار به خپل قوم ځي او چې کونټې باندې سنگ دریاب او 12 لارې پکې جوړ شي 12 او الله اعلان وکړ موسی علیه السلام اعلان وکړ 1 نمبر لار د پلان کی قوم 2 د پلان کی 3 د پلان کی 4 د پلان کی شابه جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې زر په تیر او په دا دریاب کې په دا ویخ کې ولا فورا الله هوا لګولا او چې کوتا او او په میانس کې ودرې دی او به خوش بیګي خودريږي نه ودرې دی لکه شیشه غوندې چې یو بل تخکاری چې یاره پیرانه شي بدی روان شو په دریاب کې زی چې دوی پورې وتل دغه فرعون را ورسېد وی د فرعون لږ تساهل وکړ چې یاره نه ورځم جبریل علیه السلام په یو اس په سور راغی چې هغه اس په و چې دا وار راوړي داسې اس په باندې وه نو چې هغې د دې اس مخې ته کړه نو د فرعون د اس هغه بوی پرې ولګېده نو چې اس په دې مخکې شو ورپسې شو د اعلان وکړه وی دا زما د هیبت نه دریاب شلېدلی دی زه ربیم خو موسی رانووته ما وشلو بس ورپسې شو خو چې ورپسې شو د دریاب میانس ته شو او موسی علیه السلام پورې وت وی د کونټې دریاب له یوسه چې یوې اړله بس دریاب جوخ شو ولکه فوج سره د فرعون خدای په دریاب هلاک کړ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ټول به تباه کړ او تاسو ورته کتل ځکه چې دشمن د دشمن مخکې هلاکېږي دا سم خوند کوي ټول هلاک شو قصه ختم دغه خدایي وه دغه فرعون الله پاک حکم وکړه دریاب ته وی بارې وغورځوه او دغه وخت سره چې ځنکدنو د مرګ فرشتې یې ولیدې چغې مو والې انی آمنت بربی موسی پر رب نم ایمان دی الله وی کلا دغه اوس نه کېږي اوس خو دې دوزخ ولیده د مرګ فرشتې دې ولیدلې اوس ته ایمان کم دی قبلېږي الله وی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه بدن دې بچ کومه چې تر قیامته پورې خلکو دپاره د عبرت نمونه شي نو دریاب بار راوغورځو
هم ګرځېده چې زمونږ 7 لکه ښه فوج خو تللی دی پته ونه لګېده څه شو 7 لکه دي څه شو هغې خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل چې هغوی رالل ګرځېدل د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و باقي هر څه ختم اوهو او غرق شوي دا پس غرق شو د فرعون لاش یې ونیوه راویړه یو ځای ته یې یوړه د دې به خاص صندوقونه اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه به یو خاص صندوقونه په هغه صندوق کې ښخ کړه او د هغې به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي و به یې ورسره ښخول یا ته غله پې پې شوي دي چې دی د خنزیر زوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی هغې د شپې تللی دي قبر نه یې رایستی دی او ټول کالي مالي هر څه یې ته وړی دي هغوی وړی دی قوم یې بل ځای ښخ کړی دی چې بل ځای ښخ کړی دی هلته پې غله پې شوي دي هغې تللی دي هغې بیا رایستی دی کالي ته دغه کړي دي بیا بل راغلی دی بل هغې بیا راوړی دی او په احرام مصر کې ایښودی دی زمارونو دې ته رعمیس ثاني وایي ما ولید د مصر په عجیبګر کې د چې ورغلم د مصر عجیبګر ته میوزیم ته د هغې سیل مې وکړ دې ملګرو ته مې د فرعون له ورځو خو د ملاقات په نیت نه ګورې د سره مونږ څه کوو د زیارت په نیت نه ګورې د سره مونږ څه کوو کافر دی مې د پیغور په نیت ورځو په بدر کې چې 80 کافران مردار شو 80 نو نبی علیہ السلام په ساروی باندې زین واچو پس کته واچوله وی ورځمه نو ورغې صحابه ورپسې نو دی په یو کوی کې د ابوجهل او د هغه د ملګري غورځولي نو پیغمبر علیه السلام د کوی په غاړه ورته ودرېد د څه په نیت ورغې د فرعون د ابوجهل د پیغور په نیت هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا اے ابوجهله چې خدای سره کوم وعده کړې وه هغه مومنته انا قد وجدنا ما وعدنا مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سوچه رښتونې ومونته مونږ له پته تاسو مونته ارمان که ایمان هم راوړی څنګه به ښه وه پیغور نه ورغلی نو ما دې ملګرو پیغور په نیت ورځ نو چې مخامخ ورته ودرېدم ای مې خنزیر زویه تیزنه بېغیرته دوسه ارمان که تا په موسی علیه السلام ایمان روی څه خبره خوار شی دلته پروت دی لاس لقولی شي خپله قولی شي صندوق کې پروت لاس یې داسې دی دا چې لاسونه داسې نی د دې د مړي طریقه به دا وه چې مړ به شو لاسونه به یې داسې کېښوده چې مړ به شو دې طریقه وه په هغه طریقه باندې لاسونه پراته دي د ټولو چې څومره پراته دي بلا فرعونیان دي دا 2 نمبر دی سر کې لومبې دی پروت دی په صندوق کې او هغې ورته ټمپریچر برابر کړی دی ګړی ورته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خیر هسې هم نه خرابېږي خو الله او دغه یې تیته وکړي دي چیړې او ټوکړې موکړې یې تیته وکړي دي غاښونه یې هم ښکاري نوکان یې هم ښکاري تک تور وجود یې دی اوس دې وخت کې تک تور اوس خاص شکل یې دی اوږده پوزه او دا گنده شکل عذاب نه پر حالانکه هلته په دغه میوزیم کې د خپل دانچه ما ولیدله د پیتلو ډېره ښشته وه کوم بوتانو د ډېر مزېدار نو دا په هغه صندوق کې پروت دی او په ډېر تک تور او څښه نور هم ورسره دي نورو له خوا هغوی بیا هغه خپل دغه ورکړي دي هغه کیمیکل په هغه کیمیکل یې محفوظ ساتلی دي دلې هم اوس کیمیکل ورکړي دي فرانس ته یې وړی و کتبه ورسره پرته وه چې کله دې قبر کې ښخه و چې بیا په هغه احراماتو کې ایښوده هغه خپله کتبه ورسره وه نو پته یې لګي چې دا همغه دی او بیا فرانس ته یوړو هغې یې د غوښې ټسټ وکړو نو پکې د بحر قلزم د دریاب د مالګې اثرات و پکې وی او دا همغه غرق شوی والا دی نو داسې پلین پراته دي ټول خلک ځي او ګوري ورته د عبرت دپاره چې قرآن وایي د خلکو د عبرت نمونه مې وګوري نو پته ولګېده که یو سړی ورته ګوري او عبرت یې حاصلولی شي نو ما ورته وې چې زه نه تاوې زه لوی ربه یم اوس خو دلته پروت یې که نه تا خو د ربوبیت دعوه کړې وه که نه تا خو وې زه ډوډۍ زه ورکوم رزق زه ورکوم هغه میوزم کې دی پروت دی زما
او هغه میوزیم کې د دنیا څیزونه پراته دي. نو زما په خیال که موقع وکنه نو بله جمعه به راته انشاءالله د هغې بیان وکړو، ځکه چې هغه میوزیم کې ډېر ناشنا څیزونه دي، اب هم درته بیان کم. او یو ډېر په دنیا کې اووم نمبر اعجوبه احرامات مصر. سړی حیران شي خدایا د احراماتو چې د دوی جوړ کړي څنګه دي. لوی لوی د تیږو یو لوی لوی بلډغې جوړ کړي دي چې دا تیږې سر ته د کټي عمره او د غوی عمره دا تیږې دا بره سره څنګه رسولې دي، او بیا دننه پکې لارې دي، دې کې به دوی خپل مړي پرېښودل او خښول به یې پکې، مړي به یې پکې پراته وو. زه پکې ورکوشم، زما ما انیس احمد او را سره یو بل ملګری و د هغه ځای فهیم صاحب هم را سره و، او دیدار شاه را سره و، زما ماما زوی هم را سره و. مونږ پکې دننه ورلو، هغه د هغوی هغه د لاشونو د کېښودو هغه ځای نه مو کتل، ډېر لاندې جوال هغې کې چې شی کېدی اوس دې که پکې سیو کېښود دوی وایي نو دا به په کلونو پروتې خو څښا کېږي به نه، داسې عجیبه شیدونه جوړ کړي. نو هغه د هغې هغه د مصر چې ما کوم تاریخي ځایونه کتلي دي هغه به درته انشاءالله العزیز آینده جمعه بیان کړم. ورونو لویه د دې ټولو خبرو خلاصه څه ده چې الله همیشه د حق ملګرتیا کړې ده، د پیغمبر ملګرتیا کړې ده، او که چا باطل سر اوچت کړی دی نو الله پاک ټک ورکړی دی او ذلیل کړی دی. فرعون هغه طاقت چې د دنیا لوی طاقت و په هغه زمانه کې خلکو به په عزت نظر کتل، د قدر په نظر به ورته د خلکو کتل، او خدای به یې ورته دم دعوه کړې وه. لیکن تر ننه پورې نمونه عبرت پروت دی. کبر باندې الله ډېر خفه کېږي. د خدای چې څوک مقابله کوي او سرکشي کوي، ټیک ده دنیا کې لږ وخت خو به دا کبر تیر شي، خو خدای به بیا دې ذلیله کړي. کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، موږ به ځان ته عاجزه وایو چې الله پاک زما سټوکې دا د رب العالمین په لاس کې دی. کله چې غواړي نو ما بیمارولی شي، کله چې غواړي ما وجلی شي، کله چې غواړي زمانه ژبه اغېستی شي، زمانه غوږ اغېستی شي، زمانه سترګه اغېستی شي، زمانه دا وجود اغېستی شي. قسم دی چې ما هغه میوزیم کې هغه بلاګانو ته وکتل. زه تاسو ته اوس وخت ډېر زیات کم دی، نو بلې جمعې له مې ځکه وساته چې زه تاسو ته ووایم چې دوی په کومه طریقه دوی له خدای کم طاقت ورکړی، دوی له خدای کم طاقتونه ورکړي، دوی کم بلډنګان جوړ کړي. اوهو او دوی چې په هغه میوزیم کې د دوی د زمانې کمې نښې پرتې دي. یاره زه وایم موږ خو په سترګو ولیدل، تاسو به هم نه منئ چې دا ملا څه وایي. لیکن د الله په مقابله کې قسم په خدای، د خدای طاقت خو ډېر لوی دی. د الله د یو ماشي مقابله هم څوک نشي کولی، د الله د یو مچ مقابله هم څوک نشي کولی، د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی. او الله ښایي چې هغه موسی علیه السلام چې ماشوم په دوی کې لوی شو، بې سر اوس بې سامان، هغه سره ما مدد وکړو. هغه فرعون چې ځان ته به خدای وي، ما نه دې چا خلاص کړی وي که نه، اون مې په دریاب له وکړل. تر ننه پورې پته نه لګي د هغه ملګرو. الله دې موږ د سرکشۍ نه